رحیم صاحب ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړه. ګر چې موږ پوهېږو د ټاکنو دې ورځو کې تاسې ډېر بوخت استئ، یعنې ستاسې په فکر د ټاکنو پایله به څنګه وي؟ بیا هم فکر کوئ چې دا ځلې به ولایتي شورا ته بیا به مو ټاکل شئ؟ والله څوک په دې هکله څه ویلی شي؟ دا د خلکو په لاس کې ده چې پرېکړه وکړي. وکیل صاحب زه تېره ورځ ستاسو د زوی ښوونځي ته ورغلم. ښه ډېر خوشحاله شوم. ستا زوی رؤف جان ډېر ښه کار کوي. په تېره بیا چې د انجینو لپاره یې ښوونځی پرانیستی. بلکل زه هم په هغه ویاړم. رښتیا خبره پاتې شو، زه تاسو ته څه خدمت کولی شم؟ ښه نو د نوماندانو په شرایطو برابر کسان څنګه کوی شي چې رایه ورکړي وغږېدو. اوس داسې څوک شته چې ما ته ووایي چې زموږ ولسمشر څنګه ټاکل کیږي؟ ته پورته شه. هغه نومان چې تر ټولو څخه ډېرې رایې وګټي هغه ولسمشر ټاکل کیږي. شاباس کښېنه. ستا ځواب تقریبا سم دی. د دې لپاره چې نوماندان ولسمشرۍ څوکۍ ته بریالی شي نو باید د 50 سلنې نه زیات رایې ترلاسه کړي. که چیرې یو نوماندم ټاکل شوې کچه ترلاسه نه کړي نو خلک په دویم پړاو کې د لومړي پړاو تر ټولو مخکښ نوماندان ته رایه ورکوي. که چیرې زما د خوښې نومان بریالی نه شي نو بیا څنګه؟ بیا دا باید ومني چې خلکو ډېرې رایې بل نومان ته ورکړي. که چیرې هغه نومان زما نه خوښېږي نو بیا څنګه؟ قوانین او اصول باید په هر صورت ومنل شي. دا د کرکټ د لوبې په شان ده. فکر وکړه هېواده چې ته یو توپوهونکي ته بال کوې، ته ډېر ښه بال کوې، بال په وکټ لګېږي او هغه وسوځېږي. ته د لوبډلې د نورو غړو سره خوشحالي کوې او خوشحاله کېږي. په همدې وخت کې امپیر ووایي چې تا د ټاکل شوي لیکې نه وړاندې پښه ایښي، یعنې نو بال دې کړی. ته به څنګه احساس ولرې؟ زه ډېر خوشحاله کېږم. سمه ده. آیا د امپیر پرېکړه به ومنې؟ هو باید ومنل شي. ولې؟ ځکه چې دا د کرکټ اصول دي. آفرین. د ټاکنو پایلې هم همداسې دي. کښېنه اوس به خپل درس ته دوام ورکو. زموږ د خیاطۍ کورس نه په دې نږدې ورځو کې شل تنې مېرمنې فارغېږي. دا خو ډېر ښه لاسته راوړنه ده. هو رښتیا هم موږ غوښتل د هغې فراغت یو ډول مراسمو سره ولمانځو. په هغه مراسم کې هغې ته اسنادونه ورکړو. که تاسې په دې مراسم کې ګډون کوئ دا به ډېر ښه کار شي. ولې نه؟ زه به حتما درشم. که تاسو غواړئ زه کولی شم چې نورو ځینو دولتي چارواکو ته دې غونډې ته بلنه ورکړم. خو دا به ډېر ښه شي. زموږ د کورس نوې دوره به هم زر پیل شي. او زما په نظر د کورس د نوي ګډونوالو لپاره به هم دا ډېر ښه وي، ځکه چې هغوی به دا وویني چې په ټولنه کې کوم کار چې هغوی کوي د هغه په بدل کې دوی نه ملاتړ کېږي. بس یوازې تاسو د وخت په اړه ماته معلومات راکړئ چې زه په هماغه ورځ ځان فارغ وساتم. ډېر ښه. آیا په دې کې هره مېرمنه ګډون کولی شي؟ هو ولې نه؟ یعنې ته هم غواړې چې لاړه شي هلته ګډون کې؟ ما فکر کوه کېدای شي مور مې وغواړي پکې برخه واخلي. خو زه به لاړه شوه د نږدې نه به ورسره وغږېږم. کولی شي چې پکې برخه واخلي. هو هیله کوم، خو که تاسو ته څه ستونزه نه وي. نه ماته هېڅ ستونزه نه ده. زه ډېر بښنه غواړم چې تاسو دلته یوازې پرېږدم، ځکه چې زه غواړم یو مهمې غونډې ته لاړ شم. د سړک په اړه غونډه خو به نه وي، ځکه چې زه هم هماغه خواته روان یم. زه چې دواړه یو ځای لاړ شو. مونږ او تاسې نشو کولی په دې ډول مخ په وړاندې لاړ شو. نو څه کوی شو؟ له هغوی سره جنګېدی هم نه شو. نو آیا موږ یې سم ونکړو، ارامه کینو او هغوی ته تسلیم شو؟ بس دی ورونو، دا څه کوئ تاسې؟ په بې ځایه بحث کولو زموږ ستاسې ستونزې نه حل کېږي. خبره د بحث کولو نه ده. مونږ او تاسې باید یو څه وکړو، که نه نو کلی به د طالبانو له لورې ونیول شي. ای ورونو، موږ تاسې لا په دې اړه هېڅ نه پوهېږو چې دغه خلک زموږ د کلي نیول غواړي او که نه. هغوی موږ ډاروي. موږ په خپلو کورونو کې دننه د بندیانو په څېر ژوند کوو. تېره ورځ زما په پټي کې مې نښې و چې له امله یې زموږ 3 وزې ووژل شوې. که چیرې په دې مین زه او زما زوی الوتی وې نو بیا دې کې هېڅ شک نشته چې هغوی زموږ د کلي نیول غواړي. زما پوان باید پولیسو ته ووایو. نه، موږ باید په دې موضوع کې پولیس دخیل نه کړو. هسې هغوی زموږ سره په دې اړه مرسته نشي کولی. صدیقه دا خبره دې سمه نه ده. زما وراره لږ وخت مخکې دلته ګمارل شوی. هغه وایي چې د هغوی نوی قماندان د ولسوالۍ د خلکو سره
د مرستې دپاره ډېرې هڅې کوي. ګورئ ورونو، زه به هیڅ اجازه ورنه کړم چې دا کلی د دولت او د مخالفینو ترمنځ د جګړې ډګر وګرځي. موږ به په دې اړه پولیسو ته هیڅ څه ونه وایو. هغه خلک یوازې دا هڅه کوي چې موږ تاسې وډاروي. زه ډاډمن یم چې انشاءالله د ټاکنو نه وروسته دغه خلک د دې ځای نه ځي ورکېږي، ولاکې ویني. زه د صدیق دا خبره منم، که چیرې موږ پولیس له دغه ستونزې څخه خبر کړو ځان به د خطر سره مخامخ کړو او موږ به نور هم د هغوی هدف وګرځو. آفرین وروره، خیر ویسي. بس فیصله وشوه. صدیق جان وروره، موږ باید په دې هم وکړو که چیرې حالات د دې نه هم بدتر شو، موږ باید د پولیسو نه مرسته وغواړو. بس سمه ده ورونو، اوس موږ تاسې باید لاړ شو د سړک غونډې ته او کوشش وکړئ چې هلته هېچا ته څه مه وایئ چې زموږ په کلي کې څه تېرېږي، ځکه دا زموږ ستاسې خپله ستونزه ده. هسې بل څوک نشي کولی چې زموږ ستاسو سره په دې لړ کې مرسته وکړي. صحیح شو که نه؟ ګرانو سپین ږیرو او عزیزانو، زه له تاسو ټولو نه مننه کوم چې نن دلته راغلي یاست. تاسو ټولو ته مې نن د دې دپاره زحمت درکړو چې له ښار سره د کلیو د نښلوونکي سړک د بیا رغونې په اړه خبرې اترې وکړو. والي صاحب د دې پروژې د رغولو لپاره یو شرکت سره قرارداد لاسلیک کړی چې په راتلونکو څو اونیو کې به کار پرې پیل شي. دا خو ډېره ښه خبره ده. دې کار ته خو موږ د ډېرې مودې راهیسې په تمه وو. د خپلو کلیو د مشرانو په توګه موږ له تاسو نه غواړو چې د سړک د هغې برخې چې ستاسو د کلیو نه تېرېږي ساتنه یې وکړئ، او همداراز تاسو کولی شئ چې د سړک د دې پروژې د کار کولو لپاره د خپل د کلیو کسان وګمارئ. داسې خو به لاخې شي. موږ د دې سړک بیا رغونې ته هیڅ اړتیا نه لرو، همدغسې صحیح دی. دا ته څه وایې صدیقه؟ نه وینې کله چې باران شي ښار ته لاره بنده وي. حتی د باران نه پرته هم په سړک کې ډېرې کندې دي. تر هغه چې موږ خپل میوې ښار ته را رسوو نو ټولې په لارې کې خرابېږي. رحیم وروره، ته ولې په ناڅاپه ډول دا کار ترسره کول غواړې؟ څنګه په ناڅاپه توګه؟ ته خو پوهېږې چې د تېر کال راهیسې په دې پروژې باندې کار روان دی. عجیبه ده چې د ټاکنو نه مخکې موږ ته په دې اړه خبر راکړې. زما په اند ته دا کار ځان ته د رایو د ترلاسه کولو دپاره کوې که څنګه؟ ګوره صدیقه، دا پروژه د والي صاحب په هڅو ترسره کېږي، نه زما. د دې پروژې هېڅ ډول امتیاز ما پورې اړوند نه دی. زه دلته یوازې تاسو ته د معلوماتو درکولو دپاره راغلی یم. صدیق جان وروره، ولې دونه منفي فکر کوي؟ دا سړک خو زموږ د ګټې دپاره ده، ورونه همداسې نه ده. د دې سړک له برکته موږ په اسانۍ سره د یو ځای نه بل ځای ته سفر کولی شو، او بله دا چې دا به د امنیت په ټینګښت کې هم مرسته وکړي، او د دې سره به طالبان هم په ډېرې چټکۍ سره وشي کولی چې په دې سړک باندې تګ راتګ وکړي. په دې خبرو دې خفه کړم. په دې هیله چې یو ورځ ته په خپلو سترګو ووینې چې دا سړک یوازې او یوازې زموږ د ګټې دپاره جوړېږي. هسې خبره ده. ګرانو مشرانو عزیزانو، څنګه چې تاسو پوهېږئ موږ به په 2 ورځو کې د سړک د بیا د پرانیستې غونډه ولرو. زه تاسو نه هیله من یم چې په دې غونډه کې ګډون وکړئ. تاسو ټولو نه مننه. سلام وږمې، څنګه یې؟ مریمې څنګه دې ناڅاپه راپېښه کړه؟ ښوونځي ته تلم، ما ویل چې تا مې یو ځل ووینم. کاکا چېرته دی؟ نه پوهېږم. ښه نو بیا د چا سره راغلې؟ یوازې. ته ولې هر وخت ځان ته ستونزه لټوې؟ کښېنه. نه داسې نه ده، خو څه مې کړی وای چې څوک نور نو منتظره پاتې وای. هو ته کاکا نه پېژنې؟ که چیرې خبر شي؟ زه یې پروا نه لرم. اوس ته م ارامه شه، دومره سوچونه مه کوه. رښتیا وږمې دا کبیر بل رقم ښکاري نه؟
زما په فکر خو ښه دی. هو خو ته فکر نه کوې چې هغه بله شپه څه عجیبه غوندې چلند یې کوو، ډېر ارامه و. خو ویلې چې لږ ستړی یم. نه داسې نه ده، هغه اوس ډېر بدله ښکاري. کله چې کور کې نو هېڅ خبرې نه کوي. موجانه خو د هغه په اړه خو څه ونه ویلې. څه خو نه دي ویلي، خو زه پوهېږم چې اندېښمنه ده. بېچاره له ډېرې مودې راهیسې له کوره لرې و، خامخا یو څه اغېزه خو به لري. زه ډاډمنه یم چې هغه بېرته کور او کلي کې عادت کېدو لپاره یو څو مودې ته اړتیا لري. صدیق کاکا سلام علیکم. غوښتل مې تاسو سره خبرې وکړم. خیریت و؟ زما د ترور لور هیله تېره اونۍ تاسو سره په ټلیفون کې خبرې کړې وې. زمونږ مؤسسه افغانان د سولې لپاره په نوم یادېږي او هغوی له تاسو نه غوښتي وو که چېرته امکان ولري چې موږ ستاسو کلي ته درشو او د خلکو سره په ټاکنو کې د رایې ورکولو په اړه خبرې وکړو. او رښتیا را په یاد شوه، خو ما هغې ته ویلي چې زه نه غواړم چې تاسو زموږ کلي ته راشئ او خلکو ته ووایئ چې چا ته رایه ورکړه او چا ته رایه مه ورکوه. نه موږ داسې کومه موخه نه لرو. موږ فقط غواړو چې خلکو د ټاکنو د ارزښت په اړه پوهاوی ورکړو او په سوله ییزه توګه د خلکو ګډون په ټاکنو کې وهڅوو. ګل زه نور په دې کلي کې ستاسو غوندې د خلکو د شتون نه بیخي پوزې ته راغلی. د خدای خاطر وکړئ زموږ د کلي نه لرې اوسئ، موږ یوازې پرېږدئ، نور بس دی نو. زما لور ویلې چې ته یې ما د لیدو لپاره کور ته راځې. ډېره مننه چې موږ کور ته راغلې. هیله کوم څه فکر کوې؟ آیا غواړې د چمګنډلو کورس کې برخه واخلې؟ دا کار ماته ډېر نوی ده. دې نه مخکې مې د بیرون کار نه ده کړی. دا کورس چې دی موږ ښځو دپاره پیل کړی دی. ته به هلته ارامه اوسېږې. ما غوښتل چې په سمه توګه جامې ګنډلې زده کړم او خرڅ یې کړم. څو موده مخکې مې میړه مړ سو. موږ ټول مې اوس په لیوره باندې تکیه یو. چې یو څه پیسې لاسته راوړم د کور خرڅ وکړم. هو کولی شي چې د کور نه کار پیل کړې چې په کورس کې موږ په آخر کې درته ماشین درکوو. سمه ده، زه هم غواړم دې کورس کې ګډون وکړم. هېڅ اندېښنه مه کوه، ښه پرېکړه دې وکړه. اوس دا دعا کوم چې لیور مې تا په شان فکر وکړي. ګوره ښه په کرکټ کې څه شیان ډېر مهمه دي. ښه دا بیت ماته راکړه. ګوره هذاك فاز بالر ستوب ايه ده بالك زي بالك تكون کابیره ستړی مه شئ. ښه نو هلکانو نن مو څه وکړل؟ ښوونځي ته لاړو او له هغه وروسته دلته راغلو تر څو زه کبیر ته کرکټ ور زده کړم. ماشاءالله. ښه نو ښوونځي کې نن څه درس زده کړو؟ نن مو په ښوونځي کې ډېر ښه درس وویلې. ښوونکي موږ ته د نورو ورځو په څېر عادي شیان املا او داسې نورې را زده کړل. هېواده دلته راشه. زه باید اوس لاړ شم، وروسته به سره ګورو. هغه سړی څوک دی چې خبرې مو ورسره کولې؟ هغه د کبیر ملګری دی. هغه دوی دواړه څنګه پیژني؟ نه پوهېږم. زه چې ورشو مور دې په تمه ده. څو کلونه وې چې له افغانستانه لاړې؟ 10 کلنه ومه چې زموږ کډه مهاجر شله پاکستان ته. بل د 2 کالو بعد بیا زموږ قبولي راغله لاړو امریکا ته. بیا بیرته ولې راغلې؟ د وطن نه بهر ژوند خو ډېر سخت وي. 2002 کال کې زړه مې غوښته چې لاړ شم خپل قومان وګورم، خپل وګورم. بیا چې دلته راغلم زموږ وطن ډېر وران شوی و. نام خدای لی خورې ډېره زړوره یې. زړوره خو ته یې چې په دغه جنګو کې تا هم بیا خپل امید د لاسه ورکړی نه دی. تا ته خل زړوره وایي.
رښتیا خبر شوم چې په کلي کې د نجونو لپاره نوی ښوونځی جوړ شوی؟ هو زما خور مریم همالته درس ورکوي. بیا خو نو هغه ډېره لویه تېروتنه کوي. دا ښوونځي به هم خامخا د بهرنیانو په پیسو جوړ شوي وي. دا زموږ د دښمنانو له لورې د یو مرداره ډالۍ پرته بل هېڅ هم نه دی. دا پیسې د دې لپاره مصرفېږي چې زموږ نجونو ته بېدینه زده کړه ورکړل شي. بهرنیان یوازې غواړي چې د ځوانو افغانانو مازغه ونیسي تر څو هغوی خپل کلتور هېر کړي او لویدیځ کلتور خپل کړي. ناوخته کېږي کبیره، زه اوس کور ته لاړ شم. کښېنه. دا پیسې واخله که نه؟ مننه محموده. زه تل په خپلو ملګرو پام ساتم. زه اوس لاړ شم، ناوخته کېږي. خدای په امان. خدای په امان. پلار جانه، د سړک په اړه غونډه څنګه تېره شوه؟ زه د ډېری مشران د سړک د بیا رغونې په اړه خوشحاله وو او په ډېره بېقرارۍ سره د پروژې پیل ته سترګې په لاره وو. خو هلته د یو کس له لورې زه په دې تورن شوم چې ګواه کې زه د رایو د لاسته راوړلو لپاره دا سړک جوړوم. چا؟ صدیق. هغه ښه پوهېږي چې تاسو یو صادق او رښتینی کس یې. زه نه پوهېږم چې هغه څه ستونزه لري. هغه د سړک د بیا رغونې سره هم مخالف دی او درستو سره په غونډه کې شخړه وکړ. په رښتیا هم چې د حیرانتیا خبره ده. زویه، موږ نه غواړو چې خپلو منځو کې سره وجنګېږو. موږ باید یو موټی شو تر څو چې دښمن ونه شي کولی زموږ وطن برباد او ویجاړ کړي. پوهېږې مورې، زه نن ډېره خوشحاله یم. موږ نن د باسکټبال د روزنیز کمپ دپاره جامې ترلاسه کړې چې د هغې رنګ زیړ او نیلي کرښې لري، داسې ښکاره کېدو لکه رسمي لوبډله په شان. روزنه هم څه وخت شروع کېږي؟ سبا نه بل سبا. نجونې څه اړتیا لري چې باسکټبال وکړي؟ څه؟ ما وایي چې نجونو ته باید د باسکټبال کولو اجازه ورنه کول شي. دا سم کار نه دی. تا ته څه وایي کبیره؟ دې کیسې سم نه دي ها؟ بس دا سم کار نه دی. ته باید نوره ښوونځي ته هم لاړه نه شې. دا ته څه وایي کبیره زویه؟ ته په هېڅ هم نه پوهېږې. لومړی لفظ چې الله پاک په محمد صلی الله علیه وسلم نازل کو هغه اقرا و او دا امر یوازې نارینو دپاره نه دی. ته باید دا اوسني او عصري درسونه ونه وایې. که چېرې زه وغواړم یو ښځینه ډاکټره شم نو څه باید وکړم؟ زه د ساینسي او ریاضیکي مضمونونو پرته څنګه کولی شم چې ښځینه ډاکټره شم؟ یو وړوکی ماشوم راغلی او ماته نصیحتونه کوي. بس که مریم زویه، ماشوم سره څوک داسې خبرې نه کوي. نه مورې، خدای خپل په خبرو نه پوهېږي. ګوره کبیر جانه، ښځې هم د نړۍ نیمه برخه جوړوي. بیا هم ته وایې چې ښځې حق نه لري چې نارینو په شان یو شان حقوق لري؟ ځواب را کبیر جانه، آیا ته هم دا ویل غواړې؟ بس که مریمې، بس که وی هغه لا تر اوسه وړوکی ماشوم ده. خو همدا خبره ما لا ځوروي مورې. که کاکا مې دا خبره وکړي خو لا یوه خبره، هغه سپین ږیری دی، اوس نشي بدلېدی. که چېرې زما وړوکی ورور دا خبره ماته وکړي نو زه څه تمه ولرم؟ چغې چې ته یې بې عقله، دا د راغلم. مکتب ته لکه چې نه ځې؟ ځم مخکې شه.
مریم د میرزا خان لور د بریکوټ اوسیدونکې چې د رحیم د زوی په ښوونځي کې درس ښوونکي په صفت درس ورکوي خبرداری درکوو چې له نن نه وروسته په ښوونځي کې درس ورنکړي د دې امر نه د سرغړونې په صورت کې به له سخت ګواښ سره مخامخ شي که چیرې ته دا خبره ونه منې نو ته او ستا د کورنۍ نور غړي به ووژل شي یا خدای خیر چې دا به زموږ نه بلکې ستا د لاسه وي